बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तास्ता हर कले वायु ग्रान को को नन प्रोग्राम के बहुम पदरे सलोर मुहिम इशूज़ बांधे खबर तरीक़ो द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना चिकम मुनहरिफ और कम कसान द पार्टी न तली दी आगा मुख्तलिफ जमातों ता द तलो सिलसिला चिकम नन आगा रवान दा د خیبر پښتونخوا خبره که کوو نو تر دې دمه درې پخواني MNAs چې کوم دي ډاکټر امجد دی، پاکي ساجد حسین دی، د هغې سره سره عثمان ترکی، هغې د پیپلز پارټۍ سره هغې کې شمولیت اختیار کړی او تر دې دمه داسې ښکاري چې دغه کم کسان د پاکستان تحریک انصاف نه استعفا ورکړې ده هغه زیاتره چې کوم دي نو روان دي پیپلز پارټۍ ته او پر روان وخت کې هم دغه شانتي د نور جماعتونو او دغه شان د پیپلز پارټۍ هم دغه رابطې روانې دي. په دغه سلسله کې که وګورو نو په لومبي ځل باندې په خیبر پښتونخوا کې دغه شان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی باندې کوم د هغې مشرانو او هغې په دغه توړپوړ کې مطلوب پولیسو ته د هغې له چې کوم چا پناه ورکړې وه د هغې خلاف هم په لومبي ځل باندې FIR درج شوی دی. تیر وختونو کې آیا داسې شوي دي نه دي شوي په دې باندې به خبرې اترې کوو. بل طرف ته که وګورو په کاغان کې چې کوم د میان دي د هغې یوه عجیبه غوندې بیماري چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلې ده چې د هغې له وجې نه په زرګونو میان چې کوم دي نو هغه مړه شوي دي او د 3-4 کالو نه دغه ایشو چې کوم ده نو هغه روانه ده. تر دې دمه دا پته ونه لګېدله چې دغه څه بیماري ده او د دې تدارک څنګه کېدلی شي. پروګرام کې به دې باندې هم خبرې اترې کوو. دغه شانتې د تعلیم محکمې خبره که کوو نو په مختلفو وختونو کې مختلفې تجربې شوي دي. اوس هم دغه شانتې یو تجویز مخې ته راغلی دی چې دغه کوم سرکاري سکولونه دي او د هغې کارکردګي ناقص وي نو هغه به د پبلک پرایویټ پارټنرشپ لاندې چې کوم دی نو هغه چلولی شي. په دغه تجویز باندې غور چې کوم دی نو هغه شروع شوی دی. آیا دغه نوي تجرباتو سره دغه د تعلیم محکمه چې کوم ده نو هغه یا دغه شان د ماشومانو تعلیم چې کوم دی هغه کیسه بهتري راتلی شي یا نشي راتللی په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. بیا که وګورو په پېښور کې چې کوم د صفایي لپاره جوړه اداره ده WSSP نو د هغې هرې میاشت د تنخواګانو مسله وي. دا ځل هم د هغې د تنخواګانو له وجې نه هغې یو ځل بیا احتجاج شروع کړی دی او بیا چې کله دغه ملازمین په احتجاج شي نو دغه پېښور ښار چې کوم دی نو هغه د ګندګۍ ډېر چې کوم دی نو هغه جوړ شي. په دې باندې به هم خبره کوو چې آخر څه وجه ده چې WSSP چې کوم دی نو هغه هر وخت حکومت ته لاس نیولی دي او بیا چې کله حکومت هغې ته پیسې نه ورکوي نو دغه بیا ملازمین هغې بیا په احتجاج باندې وي او د هغې نه اخره کې به بیا لږه خبره کوو د کانګو او د لمپسکین په حوالې سره. تیرو کلونو کې تاسو ته یاد شي نو دلته لمپسکین یو بیماري راغلې وه د هغې نه مخکې به دغه کانګو چې د څاروو یو خطرناکه بیماري ده چې د هغې نه انسانان چې کوم دي نو هغه انسانانو ته لګي او بیا هغه انسانان چې کوم دي نو هغه ډېر کم بیا بچ کېږي په هغه کې زیاتره چې کوم دي نو هغه مړه کېږي. نو دغه د څاروو چې کله نقل و حمل سیوا شي اوس که موږ وګورو د لوی اختر مخه ده نو بیا د نورو صوبو نه هم پېښور ته دغه مال راځي. دغه شانتې بیا د دې ضلعو ترمنځ هم دغه څاروو چې کوم دی دغه نقل و حرکت کېږي نو په هغې کې د دغه بیمارو چې کوم د خورېدو امکانات دي نو هغه بیا سیوا شي. بیا په دې اړه باندې د لایوسټاک محکمه چې کوم ده هغه څه کوي، څه اقدامات کوي چې دغه خطره چې کوم ده نو هغه کم سي کم شي او د تیر کال په شان دغه چې کوم د لمپسکین وبا خوره شوې وه هغې مخنیوی وشي. د پروګرام دا زموږ ټول ننني ایشوز دي په دې باندې به خبرې اترې کوو ماهرینو سره په مختلفو ځایونو کې چې کوم زموږ همکاران دي د هغې سره به رابطه کوو. د پروګرام دغه لومړۍ برخه کې به خبرې اترې کوو د پاکستان تحریک انصاف نه چې څومره خلک خفه شوي دي یا د هغې پارټۍ نه استعفا ورکړې ده نو هغه مختلف جماعتونو ته روان دي. څوک د سیاست نه اعلان کوي، د سیاست نه مکمل د استعفا اعلان کوي، دغه شانتې څوک د پاکستان تحریک انصاف نه د وتلو اعلان کوي. دغه ځینې خلک چې کوم دي نو هغه په پیپلز پارټۍ کې شامل شوي دي. په دې ټول باندې به نظر اخلو. موږ سره دا وخت د ټلیفون د لارې سینیر صحافي شاهد حمید صاحب د ټلیفون د لارې موجود دی بلکې د هغې سره کوشش کوو چې رابطه ورسره وکړو. خو دغه په خیبر پښتونخوا کې که موږ وګورو دغه درې تر دې دمه چې کوم MNAs وو پخواني چې په هغه کې د ثوابۍ سره تعلق لرونکی عثمان خان ترکی هغې په پیپلز پارټۍ کې د شمولیت اعلان کړی دی. دغه شانتې جواد حسین هغې هم په پیپلز پارټۍ کې اعلان کړی دی. سوات نه چې کوم ډاکټر امجد و هغې هم د پاکستان تحریک انصاف نه استعفا ورکړې ده او په پاکستان پیپلز پارټۍ کې هغې د شمولیت اعلان کړی دی. دې سره سره پر روانو ورځو کې که وګورو نو
دغه مسلم لیگ نون لخوا هم دعوی کیږي دغه شانتي د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام لخوا هم رابطې کیږي عوامي نیشنل پارټۍ لخوا هم دغې سره مختلف چې څومره جماعتونه دي دغې سره د رابطو سلسله چې کوم نن هغه روانه ده او هر جماعت په خپل دا کې دغه کوشش کوي چې دغه الیکټیبلز یا دغه چې کوم هغه کسان چې هغه منتخب کیدی شي او دغه په دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف نه استعفا ورکوي چې هغې په خپلو پارټیانو کې چې کوم دی نو هغه شامل کړي او د هغې لپاره ټول جماعتونه چې کوم دي نو هغه زور لګوي دغه شانتې که وګورو نو تر دې دمه کامیابي چې کوم واضح په نظر راځي نو تر دې دمه پیپلز پارټي په نظر راځي چې هغوی دغه کسان تر اوسه پورې شامل کړي دي او نور کسان شاملولو لپاره هم کوششونه روان دي پروګرام کې وړه شانتې دمه کوو چې واپس راشو نو ایشو باندې به خبرې اترې کوو چې پر روانو ورځو کې د خیبر پښتونخوا سیاسي منظرنامه چې کوم ده هغه به څنګه وي او بیا دغه شانتې چې پرویز خټک صاحب چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر د پارټۍ هغې چې کله نه استعفا ورکړله آیا د هغې نه پس بیا نور کسان هم داسې دي چې هغه به د دې پارټۍ نه ځي که هغه په خپله پارټۍ کې مضبوط ولاړ دي په دې ټول به خبرې کوو پروګرام کې وړه شانتي نامه کوو د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو دغه سیاسي چې کومه ایشو ده په هغې باندې به خبرې اترې کوو خو د هغې نه وړاندې په کاغان کې چې کوم د میانو یوه پراسرار بیماري چې کوم ده نو هغه خوره شوې ده دغه بیماري چې کوم ده نو د تېرو څو کالو نه په دغه میانو باندې دغه بیماري راځي او د هغې له وجې نه دغه چې کوم دا کاروبار سره تړلي خلک دي د هغې ډېر زیات نقصان کیږي د دغه چې کوم محکمه ده هغې په دې اړه باندې څه کوي څه اقدامات کوي کوشش به کوو چې هلته زموږ همکار د بالاکوټ نه خورشید زمان صاحب سره رابطه وکړو خو دغه چې کوم ریپورټ مخې ته راغلی دی نو په هغې دا ویلې شوي دي چې په زرګونو میان چې کوم دي نو هغه هر کال د دغه نه د دغه پراسرار بیمارۍ له وجې نه هغه مړه کیږي او د هغې له وجې نه د دا کاروبار سره تړلي خلکو په لکونو او په کروړونو روپۍ چې کوم دی نو هغه نقصان کیږي کوشش به کوو چې په دغه ایشو باندې د دغه فیشریز چې کومه محکمه ده د هغې هم څوک چارواکي واخلو د هغې نه تپوس وکړو چې تر دې دمه اوسه پورې څه تحقیق یا څه ریسرچ شوی دی دغه بیمارۍ څه وجوهات دي چې د هغې له وجې نه د هغې تدارک نه کیږي او بیا څه ویکسین یا دغه شان څه دوایي د دې شته یا نشته دغه شان د اوسه پورې چې او په هغې باندې که نه وي نو څومره کار شوی دی په دې ټولو باندې کوشش کوو چې د هغې سره رابطه وکړو خو دغه د کاغان کې پراسرار کومې بیماري چې کوم ده نو د هغې له وجې نه اوسه پورې په زرګونو میان چې کوم دي نو هغه مړه شوي دي زموږ سره دا وخت زموږ همکار خورشید زمان د بالاکوٹ نہ موجود دی خورشید زمان بہت شکریہ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ بیماری جو ہے کیا ہے اور اس حوالے سے جو متعلقہ محکمہ ہے کبھی بات ہوئی ہے ان سے وہ کیا کہہ رہی ہے خورشید زمان سره به دوباره د رابطې چې کوم دی نو هغه کوشش کوو چې دغه کم په دغه ځای کې د میانو کم کاروبار دی په ناران کاغان کې د هغې سره څومره خلک چې کوم دی نو هغه وابسته دي او بیا د څومره وخت نه دغه بیماري چې کوم دی نو دغه په دغه میانو باندې راځي او که دغه بیا راځي نو د دې لپاره چې کوم د فیشریز محکمه ده نو اوسه پورې هغې ولې دغه شانې څه اقدامات ونه کړی شول ځکه چې د دې کاروبار سره ظاهري خبره ده په ډېر خلک چې کوم وي نو هغه تړلي وي فارمونه چې کوم دي نو هغه جوړ کړی شوي وي اکثر موږ وینو سیلابونه راشي یا دغه شانتې نور دغه چې کوم ګلیشیرز وي هغه ویلی شي د هغې له وجې نه بیا هم دغه فارمونو ته نقصان نسی خو دغه مختلفې بیمارۍ چې بیا راځي د هغې تدارک چې کوم دی د هغې هم ضروري د هغې لپاره صحیح اقدامات کیږي یو ځل بیا موږ سره خورشید زمان د ټلیفون لاین موجود دی خورشید زمان بتائیے گا کہ جو یہ بیماری ہے مچھلیوں کی تو اس حوالے سے ماہرین کیا کہہ رہی ہے کہ کیا بیماری ہے اور جو متعلقہ محکمہ ہے کبھی ان سے بات ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے جی بالکل یہ تقریباً گزشتہ 4 سالوں سے جو وادی کاغان ہے اس کے مختلف علاقوں میں جن میں جرید ہے بونجا ہے اوچری ہے اور گنول ہے اور دیگر مقامات ہیں وہاں پر ایک وائرل انفیکشن ڈیزیز کی وجہ سے ہزاروں مچھلیاں جو ہیں وہ روزانہ مر رہی ہیں اور جو وہاں پہ فارمرز ہیں اب تک ان کا کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سلسلے میں ہماری وہاں پر جو ڈپٹی ڈائریکٹر فشری ہیں فہیم خان ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی
ताहम उन्होंने अभी तक हमारी कॉल नहीं उठाई। और दूसरी जानब इनके जो वहाँ पर रिसर्च ऑफिसर है कैसर जावेद, उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में हम जो है वो इकदाम उठा रहे हैं और इसके जो सैंपल है वो BRI एबटाबाद और पेशावर में भेजे हैं, लेकिन अभी तक इस खास बीमारी की तशख़ीस नहीं हो सकी। तो ये सैंपल खुर्शीद साहब, ये सैंपल कब भेजे है, उन्होंने कुछ बताए? 3 साल से ये बीमारी चल रही है, तो कब भेजी है ये? इस सिलसिले में जो आज DG फिशरी हैं उन्होंने और DG फिशरी खुसरत कलीम और इनके साथ साथ जो वजीर लाइफ स्टॉक हैं अब्दुल हकीम कसूरिया, उन्होंने मशरक की न्यूज़ पर जो है वो आज एक्शन भी लिया है। और ज़राए ने मशरक को ये बताया है कि इस पर उन्होंने जाबा जो शीप फार्म है वहाँ पर जो डॉक्टर साजिद हैं उनको हदायत की हैं कि वो फौरी तौर पर जाकर कागान वैली में जो ट्राउट फिश की जो पुरस्कार बीमारी है इसकी जो तशखीस की जाए और इसमें दरियाए कुनहार से और इन मुख्तलिफ फार्म से जो मछली है वो पकड़ने के बाद उन्हें जो है वो जाबा शीप फार्म में लाकर उस इंस्टीट्यूट में ये पता लगाया जाए कि ये कौन सी बीमारी है। ताहम इससे पहले इतना कोई खास एक्शन नहीं लिया गया और अभी खबर शाया होने के बाद इस पर एक्शन लिया गया है। सही है। खुर्शीद साहब, कितने लोग इस कारोबार से वाबस्ता है और उनका कितना नुकसान हुआ है? कोई एस्टिमेटेड कास्ट अगर आप बता सकती हैं। तकरीबन दर्जनों फॉर्म्स हैं वादी कागान के अंदर और उनसे सैकड़ों लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक है और इस सिलसिले में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर हजारों मछलियां जिनकी कीमत लाखों रुपए में आती है वो मर रही हैं और फार्मर्स जो है वो शदीद जो है वो परेशानी का शिकार हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस कारोबार से भी वो दूर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक साल फिर दूसरा साल और मुसलसल ये तीसरा या चौथा साल है जिसमें इनको नुकसान हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा, तो आपने बात की कि आज जब मशरिक अखबार में ये खबर चली है तो इसके बाद नोटिस लिया गया है और इस हवाले से जो निगरान वज़ीर है उन्होंने कोई टीम भी वहाँ पर रवाना कर दिया है। तो इससे पहले ये रिपोर्ट नहीं हुई कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके कानों तक ये खबर नहीं पहुँची कि 4 साल तक मछलियाँ मरती रही और किसी को पता तक नहीं चला? नहीं, इससे कबल भी तकरीबन 1 साल कबल भी मशरक ने ये जो है वो आवाज़ बुलंद की थी जो फार्मर्स थे उनको होने वाले नुकसान और इतनी बड़ी जो मछलियाँ जो मर रही हैं, लेकिन उस पर कोई इतना खास एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अब ये तवक्को की जा रही है कि इस निगरान वजीर के हुक्म और DG फिशरी के इक़दाम की रोशनी में ये तवक्को है कि सुबह टीम जो है वो कागान वैली में रवाना हो जाएगी। सही है जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद जमान दी खबरولو چې دغه کم په کاغان کې دغه چې کومه علاقه ده جرید بونجا پای کې وایي چې په سونو په دغه چې کوم دي په زرګونو میان چې کوم دي نو هغه مړه شوي دي. دغه یو عجیبه غوندې بیماري راغلې ده او دا د اوس نه ده بلکې د تیرو 3-4 کلونو نه دغه بیماري ده. تیر وخت کې هم دغه ریپورټ شوه. نن چې کله په مشرق اخبار کې دغه خبر پبلش شوی دی نو دوی وایي چې د هغې نه پس بیا دغه چې کوم نگران وزیر دی او دغه شان نور متعلقه چارواکي دي نو هغې په دې باندې ایکشن اخیستلی دی. خو په کار دا ده چې د دغه بیماري که موږ وګورو موږ سره ډېر چې کوم دي لیبارټریز دي چې هغه په دې باندې کار کوي، ډېر سټوډنټس وي چې هغه په دې باندې ریسرچ کوي. نو په کار چې په دغه باندې هم ریسرچ وشي او د دې پته ولګي چې دغه څه بیماري ده او بیا د دغه روکتام لپاره څه اقدامات کول پکار دي چې هغه وشي. پروګرام کې چې کوم موږ سره بله ایشو ده هغه همدغه د پیپلز پارټۍ والي سره ده چې کوم مختلف د پاکستان تحریک انصاف د کوم کسان روان دي زیاتره چې کوم دي نو هغه پیپلز پارټۍ ته تللي دي. نور وخت را روان وخت کې به څه صورتحال وي په دې باندې به نظر اخلو. موږ سره دا وخت سینیر صحافي شاهد حمید صاحب د ټلیفون د لارې موجود دي. شاهد حمید صاحب ډېره شکریه موږ له د وخت راکولو. سر که لږ راته دا ووایي نو دغه 3 MNAs چې کوم دي تر دې دمه نو هغه پیپلز پارټۍ کې چې کوم دي نو هغې د شمولیت اعلان کړی دی. ستاسو په خیال سره د دې دغه چې کوم د پیپلز پاکستان تحریک انصاف نه تلونکي کوم کسان دي د هغې انتخاب چې کوم دی نو هغه پیپلز پارټي ولې ده؟ نور جماعتونه هم کوششونه کوي. آیا هلته د ټیکټ څه مسله ده که نور څه وجوهات دي؟ ډېره مننه ارشاد صاحب. دا کومه خبره چې تاسو وکړو
دلته یقینا درې MNAs تللی دی او د پنجاب او هلته خو زیات کسان پیپلز پارټي ته روان دي. پرابلم دا دی چې هر الیکشن نه مخکې یو هوا غوندې جوړېږي. تاسو ته به یاد وي چې 2013 انتخابات تاسو نظر کې راولي، 2008 والا الیکشن، بیا 2018 والا. نو د هر الیکشن نه مخکې دا یو یا د بل پارټي هغه هوا غوندې به جوړېدو چې فلانکي پارټي روان دی او فلانکي پارټي اقتدار ته روان دی. ډېر چونکې پی ټی آی باندې خو سخت ټایم دی او پی ټی آی کسان چې کوم دی هغه چې کوم 9 مې او 10 مې والا واقعیت دی هغه کې هغه خلاف کاروایانې کیږي لګیا دي. نو دې ټیم کې چې کوم هوا دی هغه د پیپلز پارټي داسې هوا غوندې ښکاري او دا ویل کیږي چې د نیکسټ ټینیور چې کوم به یا د الیکشن به هغه کې دي چې د پیپلز پارټي زیات اکثریت واخلي او د پیپلز پارټي چې کوم دی فیډرل کې ګورنمنت ته راشي. دغه یو صورتحال چې کوم دی د دې په وجه تاسو ګورئ نو دلته نه هم درې MNAs لاړو پیپلز پارټي کې او نور دا آواز هم دی چې نور کسان هم بازي هلته او نور کسان هم روان دي، سابقه MNAs، سابقه MPAs. نو دا یقینا تاسو خبره کوي کړو. نور پارټو خو پرابلم دا دی چې بعضې پارټو په د لیزان چې کوم دی د هغو مسله دی ځکه چې د هغو ځان ته ګوري لګیا دی چې چېرې نور کسان راشي نو هغو به څه پوزیشن وي چې دی هغه خراب نه شي. بعضې پارټو کې پرابلم دا دی چې ټکټونو مسله دی، هغو خپل کسان ناز دی. او پیپلز پارټي 2008 نه پس چې تاسو وګورئ نو 2013 او 2018 کې د هغو خیبر پختونخوا کې کارکردګي ټیک پاتې نه دی شوې. MPAs 2-3 سیټونو به هغه ګټل او MNAs بیخي نه ګټل. نو دا یو داسې سچویشن و چې هغې په وجه پیپلز پارټي مشکلات کې و. او اوس د پیپلز پارټي حوالې سره دا ویل کېږي دا ښکاري چې څه هوا دی او کسان روان دي. نو دا همدې دپاره چې هغې کې یو سپیس شته او چې هغه سیټونه دوه الیکشنونو کې نه ګټلې نو د چا کلیم نه دی چې فلانکي ځای کې فلانکي سړی به یا د فلانکي ځای کې د هلکه دپاره فلانکي سړی به وي. نو دې دپاره هغه یو چې کوم صورتحال چې کوم دی موافق ښکاري د پیپلز پارټي حق کې او د کسان چې کوم دی د پیپلز پارټي ته روان دي. صحیح. شاید امیر صاحب پرویز خټک صاحب چې کوم دی د پارټۍ دلته صوبایي صدر و نو هغه هم داسې ګڼلی کېدو چې ډېر مضبوط په پارټۍ کې ولاړ دی خو هغې هم استعفا ورکړه. بیا دلته چې کوم نور پخواني MPAs دي MNAs دي د هغې په حوالې سره څه اطلاعات دي؟ هغې هم دغه شانتې روان دي. بیا د هغې کزینو د هغې مطلب روان وخت هغې خپل ځان په کوم ځای کې محفوظ ویني؟ ګورئ دا یو سچویشن خو شته. د پرویز خټک صاحب ته ډېر خلک په انتظار کې وو چې پرویز خټک صاحب څه فیصله کوي. هغو تاسو وګورئ نو خالي چې کوم دی لکه د پی ټي آی دغه عهدې نه استعفا ورکړی دی دا هم اوس کلیر نه دی چې پی ټي آی کې هغه شته یا نشته یو. او ورسره دویمه خبره دا دی چې هغه اوس پورې خپل څه فیصله نه دی کړی چې هغه پیپلز پارټي ته روان دی، هغه د جنګي ترین والا چې کوم پارټي به هغې ته به ځي یا هغه نون لیگ ته به ځي هېڅ پته نه لګي. فلحال هغو څه فیصله نه دی کړی او ظاهري خبره دی ډېر خلک به دې انتظار کوي چې پرویز خټک صاحب څه فیصله کوي. نو کېدای شي چې کله هغه فیصله وکړي نو هغې سره هم ډېر خلک لاړ شي. خو تاسو خبر یې چې پرویز خټک صاحب چې کوم دی بنیادي طور باندې د پیپلز پارټي سره او د پیپلز پارټي سره هغه ډېر ټایم تېر کړی دی، الیکشنونه هم ګټلي دی، څو ځل وزیر هم پاتې شوی دی د پیپلز پارټي اړخ نه. بیا چې کله پیپلز پارټي سپلټ شو او شیرپاو ګروپ پکې جوړ شو، پیپلز پارټي شیرپاو ګروپ چې هغه چې کله جوړ شو نو هغې کې د پرویز خټک صاحب چې کوم دی صوبایي صدر او هغه صوبایي صدر په حیث چې کوم دی هغه ناستو پارټي کې بیا هغه پی ټي آی ته لاړو نو هغې کې بیا هغه وزیر اعظم پاتې شو او فیډرل منسټر هم پاتې شو. اوس سچویشن دا دی چې پرویز خټک صاحب چې کوم دی پیپلز پارټي ته چېرې واپس ځي نو دې کې لکه د حیرانتیا به څه خبره نه وي ځکه چې دا د هغې زوړ پارټي دی او زوړ پارټي ته سړی واپس ځي نو زما په خیال دا هغه نه. ها البته دا خبره د کتلو به وي چې هغې سره څومره کسان به وي چې هغه پیپلز پارټي ته ځي. دویمه خبره ده چې اوس پورې لکه اوس اسد کیسر صاحب هم هغې سره هلته موجود و پریس کانفرنس کې خو هغه څه اعلان ونه کړو. البته پریس کانفرنس کې ناست و او هغه نن ویلي چې زه پیپلز پی ټي آی کې یم. نو ظاهري خبره دی هغه ته هم خو ډاوټ ښکاري ځکه چې اصولا خو پکار ده چې اسد کیسر صاحب د پی ټي آی زوړ صدر پاتې شوی دی. تاسو ته به یاد وي انټرا پارټي الیکشن 2013 والا هغې کې هغه پرویز خټک صاحب نه
صوبایي صدارت ګټلې او نو مکار دا چې پر خټک لاړو نو کیسه تا شي ملاو شوی خو هغه ته ور کړی شو او الیمین د نپور ته شي ملاو شو نو دا دینه دا ښکاری چې هغه د قیادت په نظر کې ډاوټ دی ځکه هغه ته دا شي حواله ونه شو نو ظاهري خبره ته هغه تم خلک ګوري لګیا دي ډېر خلک کې لپټ دي روپوش دي پته نه لګي چې هغه دې چرته نو هغه چې کله مخه ته برازي یا فرنٹ برازي نه وي پته لګي چې هغه څه کوي هغه فیوچر پلانینګ څه دی هغه پر سټک سره دی نزي جنگي ترين پاتې کې دي نو دا زما ته لګته نور ملګي چې دا سيزونه به واضح کیږي شاید امي صاحب دغه خبره کله وکړو جهانگیر ترين نو هغه په پنجاب کې خو هغه اکټیو دی هغه باقاعده پاکي شمولیتونه هم دغه سره کې ډیر رابطي دي په خیبر پختونخوا کې تاسو غنئ چې دلته خلک هغه ته ویلکم کول شي یا څوک به وي د شانتي چې دغه سره شمول زمونږ اطلاعات خدای چې دلته هم د باز خلکو سره د غیر رابطه شته او باز خلکو سره اوس نه ډېر ټیم نه د غیر رابطه دي ځکه دا خبره بار ویل کېدل چې جنگي ترين ګروپ او جنگي ترين ګروپ نو هغه سره رابطه خو او هغه چې کوم دي ډېر ملګرو سره دا هغه اوس هم زموږ اطلاعات داري چې رابطه شته او دا یو اطلاع هم راغلی چې تیر ورځ کې یو ګروپ دلته نه تللی دی هغه سره ملاقات هم کړی دی خفیه ملاقات شوی دی نو دا ټولې خبرې خوشته خو ظاهري خبره دی هغه اله د خپل د پارټي باقاعده اعلان نه دی کړی دا ویل کېږي چې کېږي چې نن دغه پارټي هغه نوم فائنل شي او هغه نه پس هغه اعلان وکړي نو د هفته کې چې هغه د پارټي اعلان وشو نو هغه نه پس سيزونه بل واضح کېږي څوک چې دغه پارټي ته تک غواړي یا زی نو هغه به واضح شي او چې څوک نور پارټو سره پارابطو کې دی نو هغه سيزونه دا ټایم سره چې کوم دی او میچور کیږي صحیح رابطې روانې دي د مختلف جماعتونو د پاکستان تحریک انصاف والو سره دا شانتي بیا ټول جماعتونو په خپل دغه معنی حل ځل چې کوم دی نو هغه شروع کړی دي تاسو غنئ دغه انتخابات اکتوبر کې کېدای شي ګورئ دا خو یو $1 بلین کوېسچن دی چې یا الیکشن په اکتوبر کې کېږي یا نه کېږي یعنی اصولي تور باندې خو اگست 12 اگست شپې 12 بجې قومي اسمبلی به ډیزالو شي او سند اسمبلی به ډیزالو کېږي او بلوچستان اسمبلی هم به ډیزالو کېږي نو دا ټول اسمبلیانو چې ډیزالو شي نو بیا خو اصولي تور باندې هغه کېټیکرز به راځي او الیکشن به کېږي اکتوبر کې بکار دی within 2 months او چې چیرې پټیم اسمبلی ماتېږي او چې چیرې ټیم نمک کې ډیزالو کېږي نو بیا خو 90 ډیز والا خبره یعنی الیکشن نومبر ته به بیا نو چیرې اسمبلیان دي بیا خو یعنی پاسبিলিټي جوړیږي خو چې چیرې اسمبلی قومي اسمبلی مثلا نه ماتېږي او دا څنګه چې دا خبره چې کې دي چې ایکسټنشن میلاو شي شپږ میاشتې او بیا شپږ میاشتې نو چې ایکسټنشن د خبره لاړو نو بیا خو الیکشن هم ډیلې کیږي نو دا سچويشن الا واضح نه دی سموکي غونډه صورتحال دی خو دا اوس بجټ به پیش کیږي نو تاریخ باندې بجټ چې پاس شي نو هغه نه پس به صورتحال واضح کیږي چې د فدرل ګورنمنت انټنشن څه دی د ملک د معاشي صورتحال چرته دي او چې کوم هغه د لاین اورډر سچويشن دی هغه چرته درېږي نو هغه نه پس دا سچويشن د صورتحال به واضح کیږي صحیح ده او شاید امي صاحب په اخر کې لکه کلام وایي چې من هم مې باندې کم توړ پوړ شو پای کې د پی ټی آی چې کوم مختلف قائدین واغې پای کې په مختلف اف آی آرز کې هغې نامزدو بیا چې هغې له کومو کسانو پناه ورکړې ده نو د هغې خلاف هم د اف آی آر سلسله شروع شوې ده او په دغه سلسله کې په بونیر کې چې کوم د هغې مقامي لیډرشپ دی نو دغه یو ایم این ای او دغه شانتې یو د یوت لیډر چې کوم دی نو هغې ته پناه ورکړې وه د هغې خلاف اف آی آر دره شوی دی داسې مخکې چېرته شوي وو که دا په لومبي ځل موږ وینو ګورئ دا څه چې لکه دا وګورئ چې د چا خلاف پرچه وشي او د هغې څوک معاملت کوي هغې ته ځان سره ساتي هغه ته پناه ورکړي نو هغه خلاف خاصم پولیس کاروایی کوي ځکه چې یو مطلب یو سړی نامزد شي اکیوز شي او اکیوز ته یو سړی پناه ورکړي او قانون نه پټي نو ډیفینټلی هغه کیږي کې دي چې د سیاسي خلکو خلاف دغه شانته کاروایی شوی یا نه شوی او نورمالي خو کیږي نو زما په خیال دا سچ هغه نه دی یعنی سټرینګ صورتحال نه دی خو ظاهري خبره ده یو سړي خلاف چې پرچه بکار راځي چې هغه راشي مخې ته قانون چې کوم دی د هغې چې کوم دی قانون ته ځان حواله کړي او عدالتونه شته او عدالتونه تاسو خبرې یعنې پرون هم تاسو وګورئ
یاسمین راشد غوندې یاسمین راشد غوندې پی ټی آی لیډر چې کوم دی هغه عدالت پرېښی دی دې نه مخکې هم څو ځل کسان پرېښي دي نو عدالتونه آزاد دی خپل فیصلې کې لګیا دی یو سړی چې ځان کلیر دی نو هغه ولې پټ ناز دی ولې ځان پټۍ لګیا دی دې قانون ته ځان حواله کړي لاړ چې عدالت ته ځان پیش کړي عدالت مخې ته به راځي هغه چې د هغې قصور چې ثابت نه شي یا عدالت وګوري چې دا سړی هسې پکې انوالو کړی شوی دی نو هغه چې کوم داسې بریا شي خو دا چې لکه سړی غیب دی او پټ دی او ځان مطلب دا چې قانون نه او ریاست نه ځان پټول دا خو زما په خیال مناسب طریقه کار نه دی دا خو لکه یو سړی ځان باندې هغه ثابتۍ لګیا چې هغه یس انوالو وو یا هغه کریمینل دی یا هغه کې څه پرابلم دی نو دا زما په مناسب طریقه نه دی صحیح دی جی ډیره مننه شاهد حمید صاحب تاسو مننه جی مننه نظر چې کوم دی نو هغه موږ سره شریک کو د دې دمه چې کوم درې ایم ان ایز دي نو هغه پاکستان تحریک انصاف نه هغې استعفا ورکړې ده پاکستان پیپلز پارټۍ کې هغې شمولیت اختیار کړی دی او روانو ورځو کې دوی هم وایي چې دغه اطلاعات شته چې دغه شان نور جماعتونو سره سره جهانګیر ترین چې کوم ګروپ یا پارټي جوړوي نو په هغې کې به هم دغه رابطې چې کوم دي نو هغې روانې دي او څه کسان هغې ته هم تللی شي پروګرام کې اړوند دمه کوو چې واپس راشو نو بیا چې کوم موږ سره نور ایشوز دي په هغې به هم خبرې کوو د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمه کې یو نوی تجویز چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلی دی د هغې تجویز تر مخه چې کوم سکولونو کارکردګي ښه نه ده ناقص کارکردګي ده سرکاري سکولونه دي د هغې هغه سکولونه به پرایویټایز کولی شي د هغې به په پبلیک پرایویټ پارټنرشپ لاندې چلولی شي په خیبر پښتونخوا کې په مختلفو وختونو کې دغه شانتې مختلف تجربات شوي دي د هغې څه فایده نقصانات به څه وي په دې باندې به نظر اخلو موږ سره دا وخت د ټلیفون د لارې وصال یوسفزی موجود دی جرنلیست دی او د دغه ایجوکیشن په حوالې سره هغې په ټول ایشوز باندې نظر لري وصال صاحب ډېره مننه موږ له د وخت راکولو که لږه ته دا ووایې چې کوم دغه د سرکاري سکولونو چې کوم کارکردګي ښه نه وي او دغه په پبلیک پرایویټ پارټنرشپ لاندې چلولو چې کوم تجویز مخې ته راغلی دی ستاسو په خیال له دې به فایده څه وي او نقصانات به څه وي ډېره مننه ارشاد صاحب یقینا څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وي د ابتدایي ثانوي تعلیم یا د تعلیم شعبه چې کوم ډپارټمنټ دی د هغې طرفه دغه یو تجویز راغلی دی چې تقریبا د چې کوم سرکاري سکولونه دي هغه پرایویټ سکولونو ته ورکولی شي او که موږ وګورو ارشاد صاحب دا تجویز چې کوم دی د دې نه وړاندې هم مخکې راغلی و دغه تجویز باندې تقریبا 180 سکولونه چې کوم دی هغه به دغه پرایویټ سکولونو ته ورکولی شي چې په هغې کې تقریبا 115 سکولونه چې کوم دی هغه پرایمري دي او دغه شان 15 سکولونه چې کوم دی هغه های سکولونه دي صحیح نو کوم وګورو دغه یقینا دغه فیصله چې حکومت کړې ده چې دا سکولونه به مونږ ورکوو پرایویټ سکولونو ته نو دلته یو سوال را پیدا کېږي ارشاد صاحب چې آیا موږ وګورو په دغه سکولونو باندې د حکومت دغه یو فیصله خو یو خو وګورئ نو هم ده خو یو خو وګورئ د نقصانات هم شته حکومت دا وایي چې په یو ماشوم باندې زما د 10,000 نه زیات روپۍ د میاشتې خرڅېږي د پرایمري سکول نو خو دا ماشومان زه پرایویټ سکولونو کې داخل کړم نو زما به دغه خرچه کمه شي او ډېره کمه به راځي ځکه چې په پرایویټ سکولونو کې د 2,000 نه واله 4,000 پورې یا د 6,000 پورې د میاشتې فیسونه اخیستل کېږي خو ټیک ده چې دغه سکولونه ماشومانو ته به یو ښه تعلیم ورکړل شي خو دا خو ته بیا ایکسپټ کړې چې ستا چې کوم سرکاري سکولونه جوړ کړي دي چې کوم سرکاري سکولونه دي او د هغې چې کوم پرفارمنس خراب دی نو د دې باوجود چې د هغې حل وباسي ته الټه چې کوم دی هغه پرایویټ سکولونه ورکوي او دغه استادان چې تا ساتلي دي چې هغې ته تنخواګانې ورکوي دغه سکولونه چې تا جوړ کړي دي نو دغې سره به څه کوي نو چې دا ته پرایویټ سکولونه به ورکوي نو بیا خو مطلب دا دی چې کوم تقریبا د دې سکولونو چې کوم پرفارمنس یا لیټرسي ریټ دی هغه 50% دی او چې کوم سټینډرډ ریټ دی هغه 80% دی نو موږ دا ویلی شو چې حکومت چې کوم دی د خپل پرفارمنس ښه کولو په نسبت باندې هغه څیز بل چاله ورکوي که موږ وګورو وخت په وخت باندې تېرو حکومتونو دغه دعوې هم کړې وې چې موږ
د پرایویټ سکولونو نه ماشومان چې کوم دي هغه سرکاري سکولونو ته راوستل او تاسو ګورئ چې حکومت کې یو مشر زمون د وزیر تعلیم چې هغه وی چې ما خپل بچي چې کوم دي هغه سرکاري سکول کې داخله کړل هغه نه خپل ډیر زیات موټیویشن واغشت چې سرکاري سکولونو پرفارمنس دومره ښه شوی دی چې منستان خپل بچي چې کوم دي په سرکاري سکولونو کې داخلي جی وصال صاحب تاسو خبره کوئ خو باید یو بل دغه هم مخې ته راغلی و چې د خلکو هغه قوت خرید یا چې کوم دغه مهنګایي د کوم صورتحال دی نو په دې کې هغې مجبوره شوي دي هغه دغه سکولونو چې کوم فیسونه دي هغه نشي برداشت کولی ځکه مجبوران چې کوم خپل ماشومان دي هغه دغه سرکاري سکولونو ته راولي بالکل همدغه خبره ده سرکاري سکولونو ته خلک خپل ماشومان راولي او دغه چې کوم انسټیشن دی نو هغه خدا ارشاد صاحب دا خبره تاسو هم وګڼئ چې ډېر خلک به داسې چې بیا به هغه خپل ماشومان چې کوم دي زموږ په معاشره کې خدا سیز هم دي چې هغه لو پرفارمنس سکولونو کې به خپل ماشومان راولي او هلته به داخلي او هغوی به وایي چې دا سکولونو دا ماشومان چې کوم دي فردر دغه پرایویټ سکولونو کې به هسې هم داخلېږي نو راشه زه به خپل بچې دلته داخل کړم نو دغه هم یو مسله مخې ته راتللی شي جی او دا وصال صاحب د سکول ډراپ آوټ چې کوم ماشومان دي د هغې خدشه شته بیا چې دغه شانتې دغه سکولونه پبلک پرایویټ دغه چلیږي والدینو باندې به څه بوج وي د دې خو څنګه چې ما په خپلو خبرو کې مخکې مو وي حکومت دغه خبره کوي چې ما په یو ماشوم باندې 10,000 روپۍ خرڅه راځي په سرکاري سکول کې نو دا به زه پرایویټ سکول ته دا ماشومان داخل کړم هلته به حکومت د دې خرڅه راکوي نو په والدینو باندې خو به خرڅه نه راځي بلکې حکومت به د دې خرڅه برداشت کوي خو دا خبره داسې حکومت تقریبا د دې لپاره 1 بلین روپو بجټ هم تجویز کړی دی او دا چې کوم دا انیشیټیو دا یا چې دا کوم ګام به اخلي نو دا په مختلفو سکولونو کې د صوبې که موږ ګورو په ابن آباد ضلع دغه شان بونیر هریپور کرک سوات مانتیرا نوخار صوابع او سوات ډسټرکټو کې به دغه ګامونه پورته کولی شي او ارشاد صاحب دا خبره هم دغه ده چې موږ ګورو د ستا آیین چې کوم دی 25A آرټیکل هم دغه خبره کوي چې ماشوم ته لومړی تعلیم ماشوم لومړی حق دی تعلیم هغه ته ورکولی شي او دا ذمهواري چې کوم ده هغه د حکومت ته نو حکومت ته پکار دي زما په خیال باندې چې د دې دا انیشیټو زما په خیال باندې د په دې کارو کې چې دغه سکولونو چې کوم لو ریفرسي ریټ دی د 50 نه لاندې دی نو په کار کې د هغې د امپرومنټ دپاره ګامونه واخلي دا نه چې موږ هغه پرایویټ سکولونو کې داخل کړو دې سره خو به داسې وکړي چې دغه نور سکولونو والا چې کوم سرکاري سکولونه دي هغوی به وایي چې زموږ د پرفارمنس دغه شانتي او موږ هم د خپل بچي د خپل ماشومان چې کوم دی هغه پرایویټ سکولونو کې داخل کړو ټیک ده ډېره مننه وصال یوسفزي صاحب تاسو د دغه چې کوم پبلک پرایویټ پارټنرشپ تحت کوم سکولونه به چلیږي دا کوم تجویز چې مخې ته راغلی دی په هغې تاسو خپل نظر موږ سره شریک کړو دا وخت موږ سره د آل پرایمري ټیچرز اسوسییشن صوبایي صدر عزیز الله خان صاحب هم موږ سره موجود دی عزیز الله خان صاحب ډېره مننه موږ له د وخت راکولو سر که لږه ته دا ووایي چې کوم دغه تجویز مخې ته راغلی دی وایي چې په لومړۍ مرحله کې به چې کوم دغه پرایمري سکولونه دي هغه دغه د پبلک پرایویټ پارټنرشپ لاندې چلولی شي سر که لږه ته دا ووایي چې طریقه کار به یې دې څه وي او بل ستاسو په نظر کې په خپله چونکې تاسو استاد هم یې بیا د استادانو مشري هم کوئ نو ستاسو په نظر کې دې به څه فایده وي ماشومانو ته والدینو ته ډیره زیاته مننه ارشاد بھائی ډیر زیات اهم مقدر اهم کوېسچن دی دا څه ده چې لکه دا د پبلک پرایویټ پارټنرشپ دا خبره تیر حکومت کې هم تقریبا په اخره کې چلېدلې وه جی خو په دې کې بیا هم د دې وخت چې کوم موجوده خلک دي چې کوم په اقتدار کې دي هغه خلکو مخالفت کړی و زموږ د ټیچرز اسوسییشن څومره نمایندګانو هغوی هم د دې خبرې بھرپور مخالفت په دې وجه کړی چې دا خبرې چې کومې کېږي نو د دې نه ښه یو بل طرفدار چې دوی په دې وخت کې زموږ په پرایمري سکولونو کې خاص کر د 15,000 نه وارې تر د 20,000 پورې پوسټونه خالي پراته وي صحیح استادان په سکولونو کې نشته دي او د هغې لپاره د مانیټرنګ په حواله باندې 5 قسمه 6 قسمه خلک هغه بردي کړي شوي دي او په داسې سکولونو کې چې زه تاسو ته ووایم چې په ټوله صوبه کې په زرګاو داسې سکولونو چې په هغې کې 9 کلاسونو لپاره صرف 1 یا 2 استادان دي
نو موږ دا وایو چې لکه دا څومره خلک چې دوی د دې نورو دغه لپاره برتي کړي چې هغه د آی ایم یو په شکل کې دي، هغه د سکول لیډر په شکل کې دي، نو استادان ولې سکولونو کې نه پوره کوي؟ او دا خو لکه زموږ د 1973 آئین 25A آرټیکل چې دی دا خو دغه پولو خلاف ورزي دوی کوي. دا حکومت پاکستان ذمہواری غشته ده چې د ملک او د قوم بچی ته د لسمه پورې تعلیم جدي دا حکومت وخت فری ورکړي. جی نو دا چې کوم عزیز الله صاحب دا چې کوم منصوبه ده نو په دې کې به بوج په والدینو باندې راځي؟ نه دې کې خو بخامخا په والدینو بوج راځي، لکه چې دا اوس دې کوم منصوبه کوي نو زه په دې کولو دا خبره کوم چې مخکې مم کړی اوس هم کوم چې دا د ان جی اوز په ایما باندې او دا چې خلک دلته موجود دي چې هغه د سرکاري ادارې ناکام کول غواړي او دا ناکام نه دي، خو دیو پسې لګیدلي چې خامخې ناکامي او دا یو مافیا ده چې هغه په دنیا باندې دا سرکاري ادارې دی چې دا ناکام شو، دا پرایویټ طرف ته منګ واړو او دا غي خپل بزنس چې دی نو عزیز الله صاحب د دې جواب تاسو په پرفارمنس باندې نشئ ورکولې، تاسو د تنظیم مشري کوئ او تاسو سره په تنظیم کې په زرګونو استادان دي چې هغه د پرایمري په سطح باندې تاسو له دغه شان د چاله د خبري کولو موقع ولې ورکوي، خپل پرفارمنس په ذریعہ باندې تاسو ول دا نه ثابتوي چې او زمون خپل ماشومان موږ سره په دې سکولونو کې دي او زمون کارکردګي چې کم ده نو هغه ټیک ټاک دغه شان د کسب منسوبې راولي تاسو نو هغه موږ هغه به موږ مخالفت کوو، خو که بیا دغه شان د پرفارمنس خبر راځي نو بیا دغه ستاسو په بها باندې دا کمزوري نه زه ارشاد به دې کې ستاسو ته کوم خبرو کوم چې پرفارمنس زمونږ ډېر بهترین دی. اوس هغه په خوا وخت چې کله خلک دا زمونږ مشران وایي چې په خوا په پنځم پورې چې کوم سکولونو کې به یو دوست آزار نو دونه لاندې مناسب سبق به ویلي، هغه وخت کې د ټول پنځو واړو کلاسونو سبق چې هغه به یو شان دي، صرف په پنځم کې ماته انګریزي اے بي سي شروع کېده. او دې وخت کې سچویشن بدل دي، حالات بدل دي، د یو کلاس ټیچر چې دی هغه خپل کورس چې کلاس کال کې پوره کوي ختمي نو دام غټه معجزه وي ځکه چې دومره دوی کورس دی جوړ کړی دی، د یو کلاس نه بل کلاس ته استاد تللی نشي، هر کلاس له استاد پکار دی او اوس ویل کوالیفاید استادان دي، د هر مقابله لپاره موږ تیار وو، موږ پرفارمنس خولې دي، بیا به خایو حکومت وخت دی د پنځو کلاسونو د شپږو کلاسونو په سکول کې دي د یو استاد په ځای باندې شپږ استادان موږ د برابر کې نو موږ د هر قسم چیلنجز لپاره د هر قسم مقابله لپاره موږ تیار یو او بیا موږ ځکه چې موږ خو لکه ټیچرز یو موږ کله دا غواړو چې د سرکاري ادارې د پرایویټ شي او زموږ د پرفارمنس په وجه باندې ناکام شي نه، موږ ټیک ټاک پرفارمنس ورکو، موږ خپل ډیوټي خو ټیک ټاک طریقې سره کوو او د حکومت چې کومه ذمہداري ده چې په سکولونو کې ماته استادان برابر کړي. زه تاسو سم دا وایم چې لکه په دې صوبه کې اوسم د 100,000 پورې استادانو پوسټونه خاص کر د پرایمري دا خالي ټیک دی مننه عزیز الله خان صاحب تاسو هم خپل نظر شریک کو چې دا کومه منصوبه ده فی الحال دې ضرورت شته نه او بل دا چې دی مخکې هم مخالفت کړي دی وایي چې دغه په ځای باندې په کار چې دغه په سکولونو کې 15,000 10,000 استادان چې کوم دي دغه پوسټونه خالی دي په کار چې دغه پوسټونه هغه کې نور برتیانه وکړي شي او دغه سکولونو کې کوم ماشومان ته د استادانو کمی دی هغه پوره کړی شي. پروګرام کوړه شانتي دمه کو اخر کې بیا خبره کو د پیښور د صفایي په حواله سره چې WSSP سره یو ځل بیا پیسې نشته او ملازمین چې کوم نو احتجاج شروع کړی دی وړه غونډه دمه کو واپس راځو موږ سره د مینا پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. د پروګرام په د اخري برخه کې به خبرې اترې کوو د WSSP په حوالې سره چې کوم د هغې ملازمین دي هغې ته یو ځل بیا تنخواګانې چې کوم دي نو هغه نه دي میلاو شوي او دغه مسله تقریبا هره میاشت مخې ته راځي چې دغه د WSSP ملازمین هغې په احتجاج وي د تنخواګانو نشوالي له وجې نه د بیا دغه چې کوم د هغې ذمهواري ده ښار کې صفایي نو دغه ګندونه چې کوم دي بیا ځای په ځای باندې پراته وي. عبید سهیل صاحب موږ سره WSSP چې کوم یونین د هغې ترجمان موږ سره موجود دي د هغې سره کوشش کوو چې د WSSP ترجمان حسن علي صاحب سره هم رابطه وکړو چې څه وجوهات دي چې دغه مسله نه حل کېږي. عبید سهیل صاحب ډېره مننه. که لږه ته دا ووایي چې تېره میاشت هم احتجاج شوی و بیا تاسو د ډیپټي کمشنر او نور چې کوم مشرانو د هغې سره خبرې اترې وشوې تاسو احتجاج ختم کو یو ځل بیا تاسو په احتجاج یې څه وجه ده دغه فنډونه میلاویږي نه که حکومت ورکوي نه؟ جی کنه تاسو شکریا چې تاسو زمونږ دا خبرې بار بار تاسو مونږ دا خبر اوچتوئ داسې کار شوی چې بل ځل د کمشنر صاحب او د ډیپټي کمشنر صاحب وینا باندې
موږ له 60 کروڑ روپو منظوري شوی و جی هغه کې 20 کروڑ روپے موږ له تنخواه ویل تاسو تنخواه راځي 20 کروڑ روپو چیک درکو درې تنخواهګانې دي جی جی او چې تنخواه بیا رااله نو د خزانه کې زمونږ په فاینانس ډپارټمنټ کې فاینانس سیکریټری سره د فایل پروت دی او هغه نه دستخط کوي جی نن شپږم هم تاریخ شو تنخواهګانې بیا نشته مجبورا موږ بیا په هړتال او احتجاج چې موږ خپل تنخواه راکړي صحیح دغه 80 کروڑ روپۍ چې کوم ستاسو لپاره غي ویلو چې کمشنر صاحب او ډیپټي کمشنر صاحب پاکي 60 کروڑ روپۍ تاسو ته ملاو شوې نه چې کوم 20 کروڑ موږ تاسو لا په هر میاشت کې 20 کروڑ درکو نو دې سره تاسو درې تنخواهګانې وشي هغه نه پس بجټ راشي او دبليو سي اس پی سره رقم موجود وي نو تاسو ته مسائل نه واغه رنګ او نشوا صرف هغه یو تنخواه نه په 20 تاریخ ملاو شو او روز بیا هغه رنګ زموږ جړاو فریاد شروع دي د دې ټولي عبد سهیل صاحب د دې ټولي مسلې مین وجه څه ده اخراجات سیوا دي فندونه کم ملاوي که څه وجوهات دي چې هر میاشت تاسو دغه احتجاجونه کوئ یره چې موږ چې دبليو سي اس پی افسران سوي نو چې حکومت دې کې دلچسپي نه لري او حکومت پاتې دې څنګه نه څنګه عبد سهیل صاحب تاسو आवाज کټکی وندي تاسو موږ سره حسن علي صاحب موجود دی د دبليو سي اس پی ترجمان دي حسن علي صاحب ډیره مننه که تاسو راته هم لګوای چې څه وجوهات دي چې هر میاشت دغه ملازمین چې کوم دي نو هغه په احتجاج باندې تاسو چې کوم حکومتي ګرانټ تاسو لپاره کوم اعلان کوي هغه نه ملاو شوی که څه وجوهات دي چې دغه تنخواهګانې تاسو نشئ پې کولی ډېره مهرباني ارشاد صاحب داسې ده چې دې باندې خو موږ پهله هم خبرې کړې وې جی او دا تاسو زول بیا هم کلیریفای کوم عبد سهیل صاحب هم په دې باندې خبر دی جی چې موږ ته کوم د انفلیشن رالو کوم فیول پرایسز کې او سره چې کوم سیلریز کې کوم انکریز رالو او بجلی الکتریسيټي چې کوم چارجز هغه هم کال په نسبت دی کال شوي دي دا غي د وجه حسن علي صاحب سره دوباره کوشش کوو عبد سهیل صاحب موږ سره دی عبد سهیل صاحب تاسو ته आवाज راځي ها بالکل आवाज راځي دی وی حسن علي صاحب دوباره موږ بلاین کوو هغه وی چې د فیول قیمتونه سیوا شوي دي دغه شانتي تنخواهګانې سیوا شوي دي د بجلی قیمتونه هم سیوا شوي دي دغه هم وی چې وجوهات دي چې موږ ته کم فندونه راځي نو هغه موږ ته کم پریوزي بالکل دا ټول خو زمونږ سی او صاحب او د دبليو سي پی افسرانو دا کار حکومت په دې باندې آگاه کی او د غریب خلکو له تنخواهګانو غم وکړي دوی چې دا ټول غټي روپۍ خپل فیټ تنخواه لپاره علي دوی کار دا دی چې دوی موږ لپاره فند چې کوم دی دا را پیدا کړي موږ راکړي تنخواهګانې راکړي جی صحیح ده حسن علي صاحب په اخر کې کاتل تاسو وایي چې دغه مسلې مستقل حل بسوي چې هر میاشت دغه ملازمین هم احتجاج نه کوي او دغه مهنګایي او دغه سیلریز بجلی دغه شانتي فیول پرایس دا ټول چې باندې نظر وساتل شي او دغه څه به کول پکار وي چې پر روان وخت کې دغه مسله حل شي او بیا دغه د ملازمینو احتجاج نه یو خو دې ارشاد صاحب دا روان بجټ چې کوم دی کې به دا ایشوز سولو شي پهله خبره دیمه دا چې کوم دا اوس چې کوم 600 میلیون ګرانټ موږ ته اډیشنل ملاو شو سپلیمنټري ګرانټ دا هم د کمپنی د مینجمنت د وجې چې موږ په شپه ورځ په دې پسې منډو والا پروینشل ګورنمنت په دې قائل کو چې به موږ سره دا ډیفیسټ راځي په ګرانټ کې د دې د وجې موږ ته مسلې را روانې دي موږ ته دا 600 میلیون کم ګرانټ چې کوم دی موږ ته منظور کوم د دې د وجې 13 میاشت هم سیلریز پېښو او د دې میاشت هم پېکیږي او د روانه میاشت هم پېکیږي او دا ټول هغه ایفورټس دي د مینجمنت چې څه د وجې زموږ ملازمین ته تنخواهګانې اوسنۍ تنخواه چې کوم ده دا کله پورې ملاویږي تاسو نن یا پرون یا بل ورځ سره رابطه شوې ده جی بالکل زموږ فایل صرف سیکټر فاینانس ته پروت دی او هغه باندې هوپفولي چې د لاست ټایم کې ورکینګ اورز کې بشوي وي او سبا مازیګر پورې به ان شاء الله هوپفولي چې ټول مونږ ټول ته به سیلری ملاوي شي صحیح ده جی ډیره مننه حسن علي صاحب عبد سهیل صاحب تاسو مننه هر میاشت په پیښور کې
دغه لخوا چې کوم ملازمین دي د هغې د تنخواګانو دغه مسله چې کوم وي نو هغه مخې ته راشي او بیا پای کې د ټول نه سفر کېږي چې نو هغه عوام دي چې کوم بیا مختلف ښار کې دننه ځایونه دي پای کې دغه ګندونه چې کوم دي نو هغه جمع شي او د هغې له وجې نه خلکو ته ډېر زیات مشکلات وي. حکومت له پکار ده چې دغه کم کمپنیانې جوړې کړې شوي دي د هغې دغه مسایل چې کوم دي نو هغه حل کړي او بیا دغه چې کوم د صفایي دا کم نظام روان دی هغه کې خلل رانه شي او د هغې خلک چې کوم مشکلاتو سره مخ کېږي د هغې نه خلک چې کوم دی نو هغه بچ شي. همدې سره د پروګرام مخسر ته رسي. اجازت غواړو. الله پامان.